ارې دا به د کومه سو احمقه زما پیسې چیرې دي بې غیرته دا زما پیسې ته ګوره زه باغوان یم چرسي نه یم د زما پیسې مو خوړلې ویې وه ټینګې ووه او زه موټروان دی ووژنه راشه به ته ګوره زما څخه پیسې نشته ما پیسې هلته ولګولې ما مو لګولې خو هغه کمپنۍ ولاړه غلا کړې ولاړه ورکه سوله زما حالت خو وینې چې څونه خراب دی زه چې جوکم شته زما ما سره د ډوډۍ پیسې اوس نشته او دی د خدای بېچارهګانو ته م زه ډوډۍ ورکوم تاسې د فقیرانو څخه خوشحاله فقیرانو څخه د خدای څخه وبېرېږئ ټوله تاوان شوې هر څه د منځه ولاړه یوه روپۍ نه ده پاتې شوې دا ته څه وه اوای زما ورور د لاس ور نه وړي اوای یار خو د بغه به دې راته ویلي وای تاسو یو څه زموږ د وړو څخه وخت پیدا کړي نه به موږ زما مشر نه دی دونې مهربانه دی که هغه ته ورسې او هغه ته د خپل تاوان پاک ووایې نو تا ته به لا 100 لکه نور افسي درکړي زما ورورک فکر مه کوه راځه چپه لاس در کاټ څه دغسې بس راځئ ټوله راځئ مهرباني وکړه په کراره راځئ دا ولې دا سترکه ده د دې وروسته روڼا ده راځئ دا کور دی که د توپکانو فابریکه سلام علیکم نادر جان ایسکه بې عقله په لار کې ولاړ یې او بابا ته په پردیو ښځو څه کار لرې څه کار په لرې وایي هغه د خدای لیونۍ ده ورنداره نه ده خان صاحب راغلی خان صاحب دوی ورونکه تا څه کوې دا توپنچه ایسته کوي تاسې دننه غوښتي یاست دفتر ته غوښتي یاست راځئ خان صاحب ډېر مهربانه دی راسئ درې سره راسئ خان صاحب دغه جې ادرېرم خواره خان صاحب دغه بیا عقل زه خطا ایستلم ستا ټوله پیسې دوی درو وخوړلې دوی 3000 په ګولۍ وله او ما پرېږده وایي دی دروغ وایي دی ده راته وویل چې خان صاحب راځي هغه به تاسو ته پیسې درکړي او ستاسو سره به خان مرسته صاحب دا وکړي بلکل دروغ وایي تب په پټه خوله راوباته د تیوالي تا دا سال به مو ولمه او وایي یوار داسې فاروق تو که بیا خبرې وکړه دا پیدایشي دغه شی دی دا توړی دی دا ته پساریم دی ته څه وایې هېڅ سر مو نه پراسېږي لاندې عنوان هم نه لرې نو ته مزلخوله ماته جوابونه لکه ځاینکې پزه به دې سره دلګده کمه دا اوس څه وایي موږ چاینیز خورو خو په چینایي نه پوهېږو ته لته ورکه 100 لته او وایي ته لته ورکه او بابا زه درته څنګه ناکي لت ورکړم او وایي ته لږه نه ته وایم ته لته ورکه بیخي ډېر به مو وایي ته چپ سه او وایي څه لږه څه نه وایم څه لته ورکه او وایي دې خورې کېدل 100 لته چپ سه لت به ورکړم ځان ټینګ کړه زما چمپل وکړم 100 لته به ورکړم له دله احمقه تا تله په خلاصېدې تلته یادوم ته څه لغتې ورکړې خو دا سل به دې په وله مخ بې عقله توپ ټولې ډب شي د ته وخت لرې چې منالې ډوله کړې بې عقله نو اجګه زما پیسې و ما طلا کړي اوس بل همدغه ځای وګوره د ده خان خو در ده لا غټ توړی دی اوه ټپ شه د عقله ټپ شه که نه به دا توپ په دیوال وژوم زما 100 لته روپۍ تلې دي زما 100 لته روپۍ ته لته روپۍ او خو به وخوړلې څه ته اوس ما پیچه کوې ولکه به دې کم یا زه مرزاده توړی یم
زما پلار نوم تللی و زما نیکه خو په ارکسترا کې سندره ویله اول سوال ته وایه سم ووایه دی وایي ته په اکسترا کې یې غزله ویله ویله یې او په خدای ما هم لیدلی دي د ده پلار نه د ده پلار او د ده نیکه به په ارکستر کې سندرې ویلې ما لیدلی دي په خدای چې جانان دوما زه د جانان یم چې پر بازار مې خرڅوي ورسره ځمه ورسره ځمه ته تللی زه تللی باوتا کفلواجو باوتا کفلواجو ای لاجو ای تامه په تګ ورته زما د دا تلي کفلوالو پیسې خوړلې دي بېرته یې لاړې د دې په بلبۍ به بولم ورته مې وویل درکوي زه ولاړم اول چې له دې ټک عقله ته مازې والي شاته وګوله ارې د دې مخ چېرې دی لوړ پر بام پسې وګوره وروره واولې زما لغلیانو د دې خلکو کول ته ول شي او په کول کې چې هلته به لا دله دلته لاړ